د افغانستان اسلامي امارت وایي چې له امریکا سره مو دښمني تل پاتې نه ده. سلام ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارت وایان ذبیح الله مجاهد له العربیه تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې هیڅ یوه دښمني تل پاتې نه وي او له امریکا سره د دوی دښمني هم ابدي نه ده. هغه زیاتوي چې اسلامي امارت هڅه کوي چې د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره متوازن اقتصادي او سیاسي اړیکې ولري. د افغانستان اسلامي امارت وایان دا ویلي چې د دوه له هوکړې وروسته د اسلامي امارت وضعیت بدل شوی او دوی نور له کوم هیواد سره په جګړه کې ښکېل نه دي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې دوی د افغانستان له ګاونډیو سیمې او په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره ښې اړیکې لري او په دغه هیوادونو او کابل کې د افغانستان یو شمېر سفارتونه فعال دي. نوموړی زیاتوي چې که څه هم دغه اړیکې په رسمي ډول نه دي اعلان شوي خو په رسنیو او عمل کې په رسمي ډول دي. ښاغلي ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی له امریکا سره هم رسمي اړیکې غواړي او دا موضوع د دواړو هیوادونو په ګټه ده او په دې برخه کې د هیوادونو لپاره شرطونه نه دي ایښي. بلخوا بیا هندۍ رسنۍ نیوز اتلس راپور ورکړی چې د اسلامي امارت قاطع دریځ په وړاندې د متحده ایالاتونو سیاست د بدلون په حال کې دی. دغه رسنۍ د سپینې ماڼۍ د سرچینو له قوله لیکلي چې امریکا ښایي په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. د یادونې وړ ده چې د 2021 کال په اګسټ میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو سره سم په کابل کې امریکا خپل سفارت وتړه او ډیپلوماټیکې اړیکې هم پرې کړې.